هغه دا چې دا پبجي ګیم کول څنګه دي؟ الجواب بعون الوهاب. اول خو دا خبره یاد ساتئ چې دا الکتروني چې کوم العاب دي او لوبې دي که په موبایلو کې دي که هغې دپاره جدا آلات جوړ شوي دي نو دا جایز دي خو د دې دپاره شرطونه دي لکه دا به تا د واجب کار نه منع کوي یو شرط دی ګیم وکړه خو چې تا د واجب کار سي لکه لمونځ شو تا د منځه نه وانړئ دغه شان تا د دین نه وانړئ دغه شان وخت به پکې نه ضایع کوې چې ته کله نه کله راواغستو څه خبره نه نو دغه شان په دې کې به سندرې نه وي په دې کې به بېهوده تصویران نه وي دغه شان د دې د لاسه به بغض او دشمني نه جوړېږي دغه شان په دې کې به قمار نه وي ذهن مې نوم و د پښتو کې د شوی قمار پیسې چې پکې لګوي جواري دغه شان دې کې به جواري نه وي دا خبرې چې پکې په دې کې یو هم راله نو که هغه هره لوبه د هغه ناروا شو تا به د واجب کار نه منع کوي د دین نه به دې نه اړوي وخت به دله نه ضایع کوي جواریانې به پکې نه وي سندرې بېهوده تصویران به پکې نه وي دشمني به د هغې د لاسه نه جوړېږي بیا صحیح ده کوئ هره لوبه چې یو سړی وایي زه کرکټ کوم کوه کرکټ کوم زه ځان له فوټبال کوم وکړه خو چې دا پکې نه وي دا کومې خبرې چې ما ذکر کړه محاذیر دې ته شرعي محاذیر ویلی کېږي د دې نه به خالي او که دې کې یوه خبره هم داسې راله چې هغه د شریعت خلاف وي بیا د لوبه ناروا ده نو زه اوس د لوبو تفصیل نه شم تللی خو ما عامه قاعده تاسو ته بیان کړه اوس راځو دې پبجي ګیم له پبجي ګیم دا نن سبا په دې موبایلو کې هر چا سره تقریبا دی او لوی بې مخته دي او اړه بې مخته دي دې کې په دې لوبه کې جنګ کوي او کسان به وجنې او خو څه دا طریقه باندې خلک یې د هر څه نه مصروفه کړي د دین نه او دنیا نه نو مشر وطن پروت یو کشر وطن پروت یو مشر سړی به پروت یو وروره دا موبایل کې وګوره ډزه 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 او په دې کې بیا وي آنلاین رابطې کېږي او خبرې به د یو بل سره کوي نو چې ته ورته کله ووایې راشه نن درس دی که نه درس کې به کېږو به دی به سټ وګرې او یو 50 عذر به بیان کړي او دې پبجي ته چې د کار نه راشي ښه ستړی به او دې ته به پرېوځي او لګیا به که دا پبجي دی او که بل ګیم دی او که بل دی نو ګوره وخت خو یې تباه و برباد کو وخت تباه شو ورته ووایه دلته یو غریب دی یو لس ریاله به ورکړه پیسې ورسره نشته نو موږ ځان له غریبانان خو د دې ګیم دپاره نېټ کې پیسې اچول او کله یو ګیم په پیسو میلاویږي پلی سټور نه به پیسو باندې بس ګیمونه راکوزوي نو د هغې دپاره ورسره بیا پیسې بعضو علماو په ابتدا کې د دې له جواز فتوا ورکړې وه بیا وروسته په دې کې یو بله مسله راغله دې کې مسلې ډېرې دی زه بیانوم خو یوه غټه مسله چې پکې راغله کوم نوی اصدار چې د دې راغلی دی او دا ګیم یې اپډیټ کړی دی نو په هغې کې بیا دا مسله راغلې ده یو پارټ پکې داسې دی چې ته پکې بت ته سجده لګې بت ته به سجده ولګې یا به ورته لاسونه څنګه چې هندوان نیسي بت ته هغې شان به ونیسي لږ سر ته به ودرېږي نو بیا به تا ته اسلحه میلاویږي
او بیا به ته په دې پټ کې مخکې ځې او بت ته سجده څه شی دی؟ شرک دی، واضح صریح شرک دی. نو د دې دلاسه بیا اهل علمو فتوا ورکړه کله چې دا اخرنی اصدار راغی او دوی دا ګیم اپډیټ کړو چې دا ناروا دی. صرف د یو وجه نه ده که نه، د یو وجه نه ده، په دې کې سندرې هم دي، په دې کې سندرې هم غږېږي، په دې کې د زنانو په شکل جوړ شوي زنانه پکې وي او د هغوی بېهوده لباس دا پکې وي. او بیا اهمه مسله په دې کې لایو چیټینګ رواني، خبرې کوي د یو بل سره دا ټول. نو په دې کې جنکۍ مې هلکانو مې، نو د پردو جنکو سره وبکې خبرې اترې هم کوي، ګپ شپ هم لګي. دا ټولې خبرې چې په دې کې رادننه شي نو دا لوبه څه شوه؟ ناروا شوه. غوږو ته کولو کې دا لوبه ناروا ده. چې یو سړی په خپل دین باندې غیرت کوي، په خپل الله باندې، په پیغمبر باندې، نو دې قسمه لوبو نه به ځان لرې ساتي. بلکې د مؤمن شان دا دی، ځکه دا د سلفونو دا قول نقل دی، وایي د مؤمن سره دومره وخت نشته چې په فالتو کارونو کې تیر کړي. نو بیا ناروا خو ناروا دی، هغوی فالتو کار ذکر کړی. فالتو کوم کار ته وایي؟ چې بې فایدي، ګناه پکې نه وي خو صحیح بې فایدي. وایي مؤمن بې فایدې کارونه نه کوي، نو مؤمن حرام کارونه څنګه کوي بیا؟ او بیا په دې باندې په ګنټو ګنټو وخت ضایع کوه. او د دې لپاره چې کوم غم او خفګان کوي، لکه اوس مثال کې دی وویشتی شو، په دې کې څه شو؟ وویشتی شو. نو په دې به دې دومره نه خفه شوی چې د نه لمونځونه تلي جومات کې. الله اکبر. خو په دغه ورځ سم خفه وي، ولې؟ ځکه چې دی وویشتی شو په دغه ګیم کې. نو واړه پې مخته دي او لوی پې مخته دي. او بې تعلیمه ما لیدلي، بې تعلیمه چې الف ورته ولیکي وایي دا څه دی، هغوی دا لوړلی او هغه هم پبجي کې لګیایي. او چې ورته راشي قرآن ته کښېنه، لږ قرآن ووایه که نه، زما بس جبه نه راوړي په دې وخت تلی. د قرآن وخت لاړ، د حدیث وخت لاړ، د درس وخت لاړ، د مونځ وخت لاړ، او د پبجي وخت اوس راغی. تعلیم به نه، خو دغه یې زده کړی دی چې دا ګیم به څنګه چلی. ګوره شوق دی، ځکه زه تاسو ته وایم که ستاسو د علم سره شوق یې زده به یې کوي. شوق غواړي، محنت غواړي، اخلاص غواړي. څنګه چې دغه ګیمونو والا په دې ګیم ځان پوه کړو. نو زموږ خو دا امید دی الحمدلله، زموږ سره خو چې کوم کسان دلته درسونو کې کښېني، پسې الله ترې ساتلي، او کوم چې پکې اخته دي نو هغوی نه ذهني بیماران جوړ شوي دي. ذهني بیماران صرف دا ګیم نه، لکه بل ګیم کې لګیا دی. او دلته مؤذن وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح، او دله حیا نه ورځي د الله نه چې دی دا بند کړي. زه درځم، زه د ما پارټنر یې ختم کړی، زه درځم، زه هغه مونځ پاتې شي. بیا وایي الله رحم نه کوي په موږ باندې. زموږ دا حالات ولې وایي ګډوډ دي؟ حالت به نه ګډوډ کېږي چې مؤذن اواز کوي راشئ راشئ د کامیابۍ طرف ته، کامیابۍ ته پرېښود. کوم ځای نه به کامیابي راشي، کوم ځای نه به برکت راشي، کوم ځای نه به موږ ته سکون او ارام میلاو شي. په دې ګیمونو کې وختونه ضایع کول، په دې کې ناروا تصویران کته، په دې کې پردو جنکو سره رابطې، په دې کې پیسې لګول، پیسې ضایع کول. بچو ته ضرورت دی د رزق، هغوی له ولېږه، پرېږده بچي به دې خوشحاله ژوند تېروي. په ځان یې ولګوه، د الله په دین یې ولګوه، راولګي دې په دغه ناروا کې دې ولګولې. نو دا خبرې دا کومې چې ما ذکر کړې دا په دې ګیم کې شتي که نشتي؟